درېیم سړی چې وګورې تا ته وایي چېره ته زما د زړه مې خفګان ډېر کوي په کور کې مې غم دی ته یو شی داسې ما ته وښیې یو داسې وظیفه راوښیې چې زموږ د کوره دا غم دې نه هېڅ وظیفه نه غواړم یوه واحده وظیفه دا ده چې ستا په خپل کور کې د الله جل جلاله بندګي شروع کړه سرکشي مه کوه دا ستا په کور کې خپل اطمینان راوړي که ته په کور کې په خپل زنانه باندې زیرمه وکړې چې زما کور چې وراخي ته به خپل لمونځ پر وخت باندې کوې که ته اولادو ته ووایې چې بچی ما ته د ورځې یوه مې راوړي په داسې شکل باندې چې ستاسو لمونځ ورباندې قضا کېږي یوه مې نه غواړم اولادو تربیت داسې وکړې که ته په خپل کور کې د سهار د لمانځه نه وروسته ځان شپانه جوړ کړې ټوله زنانه او نارینه را جمع کړې د قرآن تلاوت شروع کړې زه بیا تا ته ګورم چې ستا زړه اطمینان پیدا کوي که نه پیدا کوي ته چې سهار راوځې 2 رکعته د اشراق لمونځ وکړه او الله ته ووایې ای الله زه م ستا دپاره ستا د رضا دپاره ستا زه د کوم اولادو شپانه جوړ کړی یم د هغه دپاره د رزق تلاش کوم ای الله ما ته حلال رزق راکړې او برکت راکړې واچې که زه وګورم تا ته دا ګره ورځ په خوشحالي تېرېږي که نه او دا ټوله ورځ به الله جل جلاله د فرشتو په واسطه باندې ستاسو په نیکي باندې ځکه چې طلب د حلال رزق کول عین عبادت دی نن چې را زموږ ستاسو بېچینه یو د زړونو مو سکون کړلی دی دا واحد وجه دا ده چې موږ د الله جل جلاله د حکم مخالفت شروع کړی موږ وایي د الله بندګان یو نه یو د الله بندګي تقاضا دا ده چې بنده زما د احکامو مطابق تېرېږه الله څه وایي الله وایي واقیموا الصلاه لمونځونه قایموه کوم لمونځ مو کړی پر وخت وآتوا الزکات زکاتونه ورکړه کوم زکات مو کړی الله وایي د یتیمانو پر سر باندې لاسونه ورتېر کړه ما و تا د خپل راپاته سوي یتیمانې هغه نجونې په پیسو باندې خرڅوو کوم او الله جل جلاله موږ ته وایي چې ګناهونه پرېږده ذریعه د ګناه پرېږده موږ ځان په خپله دعوتو ګناهو طرف الله جل جلاله پر موږ ته باندې خوشحالي راولي خوشحالي په وخت کې ما ورته وګوره ټوله مسایګان څه پته کوي سرور ډول دمامات درب دروز دا ټول انسانان ځینې په تکلیف شي دا د الله بدنګي ده دا موږ ته په خپله دعوه کې درواغجنان یو چې موږ وایو موږ د الله بندګان یو الله مو رب دی درواغجنان دي ټولو درواغجنان ما سره ونڅه د ټولو پورې ځکه چې الله بندګي دا نه معنا چې الله ته په خوله باندې وایي زه دې بنده یم ته مې رب وي نه یوازې دا نه په خپل عمل کې ښکاره کړه ظاهري جامه ورباندې واغونده ته الله ته متوجه شه ته دې عبادت پر وخت باندې وکړه ته دې زکات د مال ورکړه ته دې حد پر وخت باندې وکړه او ته وسیله رحمي شروع کړه دا به زه تا وګورم چې الله جل جلاله ستا په زندګي کې راحت او سکون راولي که نه راولي